بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، لطیف مهربان یم تاسو خدمت کې له یو نوې ویډیو سره حاضر یم. هیله کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ او آرام راته اوسئ. ګرانو ملګرو، موږ نننۍ ویډیو ده د ټایم باکس باره کې. ډېرو ملګرو مانه هیله کړې وه چې موږ ته په پښتو ژبه د ټایم باکس باره کې مکمل معلومات راکوي چې دا څنګه کار کوي، څنګه اکاونټ جوړ کړو. ځکه چې بعضو ملګرو په اکاونټ جوړولو کې او بعضو ملګرو په سروې کولو کې مشکلات درلودل. ویل به چې موږ بعضو شکایت کوو چې موږ اکاونټ نشو جوړولی او بعضو شکایت کوو چې موږ اکاونټ جوړ کړی اما موږ سروې نشو لاسته راوړی. سروې پکې لاسته نشو، څنګه موږ سروې لاسته راوړو ترڅو موږ له هغه سره پیسې وګټو. نو له تاسو نه هیله کوم چې ګران ملګرو دا ویډیو سکیپ کوئ مه، دا ویډیو له اوله تر اخره پورې وي. او یوه بله هیله تاسو نه کوم چې تاسو لطفا له ما سره مرسته وکړئ او دا ویډیو خپل فیسبوک اکاونټ یا پروفایل تاسو که لرئ په هغه کې شیر کړئ ترڅو زموږ ډېر هیوادوالو شي کولی له دې خدماتو نه باخبره شي. ولې چې ټایم باکس څنګه چې تاسو ما تاسو ته په تېره ویډیو کې ښودلې وه چې تاسو کولی شئ د ټایم باکس پیسې په افغانستان کې هم لاسته راوړئ. ښه، د دې ویډیو د شروع کولو نه مخکې له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره هم که یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی تاسو کولی شئ زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. دغه ویډیو ته که تاسو ملګرو راشئ په افغانستان کې څنګه د ټایم باکس پیسې لاسته راوړو د $20 نه، دا ما تاسو ته مکمل ښودلې ده. خیر که په دې ویډیو کې وخت پیدا شو انشاءالله حتما یو مرور به درته کوو چې څنګه تاسو کولی شئ دا پیسې افغانستان کې لاسته راوړئ. اول ګرانو ملګرو دغه لینک دی، سمه ده. دا لینک به تاسو چیرې پیدا کوئ؟ دغه لینک د ټایم باکس د ویب سایټ لینک دی. زه به تاسو ته دا د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم، له دې سره به تاسو ولاړ شئ. ډېر په اساني باندې تاسو کولی شئ خپل اکاونټ جوړ کړئ. ګورئ دا چې کله دلته پیسټ کې تاسو نو څه شی غواړئ، تاسو دلته ښه مکملا زه چې کوم کار کوم تاسو هماغه کارونه اجرا کړئ ترڅو تاسو اکاونټ جوړ شي. بعضې ملګرو شکایت کوو چې موږ په لینک باندې کلیک کوو، موږ لینک مخکې نه ځي. ګورئ دا چې صفر شو بیا به څه باندې کلیک کوئ؟ تاسو ګیټ لینک باندې به تاسو کلیک کوئ. ګورئ په ګیټ لینک باندې موږ تاسو کلیک کوو، هغه نه به تاسو وګورئ څه شی کېږي. ګورئ ګیټ لینک باندې موږ تاسو کلیک کړه څه شی شو دلته راغی. ګورئ دلته موږ تاسو ته څو آپشن درکوي، درته وایي ایمیل د لارې نه کوئ او که غواړئ د فیسبوک د لارې نه کوئ. نو هغه یې تاسو خوښه ده. څنګه ما تاسو ته مخکې ویل تاسو کوشش کوئ د فیسبوک د لارې نه ساین اپ ورسره مه کوئ، ځکه دا ریسک دی تاسو ټول د فیسبوک معلومات څه کوي هماغه کمپنۍ ته د ټایم باکس ځي. نور یې تاسو خوښه ده، که تاسو ته هر څنګه بهتره معلوموي تاسو هماغه کوئ. ما دلته څه کوم دلته ورته وایم چې زه د ایمیل د لارې نه کوم لاګن شم، سمه ده. ایمیل د لارې لاګن شم، دلته به تاسو څه کوئ؟ خپل ایمیل ادرس ورکوئ، سمه ده. ایمیل ادرس مو هغه نه بعد څه کوئ؟ به تاسو خپل پاسورډ ورکوئ، سمه ده. پاسورډ مو چې ګوره ورکړه هغه نه بعد دلته راځي ریپیټ پاسورډ، دوم ځلې به خپل پاسورډ ورکوئ. ګورئ یو شی ته متوجه وئ چې ګوره مونږ ساین اپ کیو، سمه ده. ساین اپ کوو، لاګن نه کوو. چې دفعه ساین اپ مو وکړه هغه نه بعد تاسو څه کوئ؟ تاسو به لاګن کوئ. اوس مونږ اول دفعه چې اکاونټ جوړوئ ساین اپ به کوئ او هغه نه چې بعد اکاونټ مو جوړ کړه هغه نه بعد تاسو څه کوئ؟ تاسو ساین اپ کولی شئ. دلته چې مونږ ګوره راولو دلته به څه کوو؟ دا ایمیل هم ورکړو، مونږ پاسورډ هم دوه ځلې ورکړو، سمه ده. آی ایم ناټ روبوټ مونږ خلاص کړه. دا چیرې که تاسو ته هغه شیان درکړي تاسو وایي چې موټر سایکل انتخاب کړئ، بیا به هغه تصویرو کې وګورئ څومره چې موټر سایکلان دي هغه ټول ورته انتخاب کړئ. اوس به څه کوو؟ مونږ تاسو ساین اپ باندې کلیک کوو. تاسو وګورئ دې نه بعد د څه شی کوي. ګورئ دا به چې شی کوو دا به ورته وایي چې مونږ ته سیف کړه، سمه ده. مونږ دې کې مشکل نه لرو. وګورئ دغه بعضې دي اګریمنټ چې هغه به څه کوئ؟ آی اګري به تاسو انتخابوئ. د دې بعضې پالیسیانې چې هغه تاسو باید ورسره ومنئ. ګورئ مونږ څه شو؟ د مونږ او تاسو اکاونټ تر ډېره حده پورې مکمل شو، یعنی کمپلیټ شو، خلاص شو. دې نه بعد مونږ او تاسو راځو بعضې نور سیټینګونو ته چې هغه باید مونږ او تاسو وکړو ورسره وکړو. بعضې دې پالیسیانې چې هغه باید ورسره مونږ او تاسو ومنو، څنګه چې ما په اول کې ورسره ومنل. ګورئ تاسو دلته سروې ته راشئ. ګوره دغه یو نفر د عربستان نه $2.100 په یو سروې باندې ګټلي دي. دلته ګورئ راشئ اولنی کار چې تاسو هر وخت هر ورځ چې تاسو خپل ټایم باکس سایټ ته راتلئ هغه یو کار وکړئ تاسو چې ډېر اسانه 15 سنټه چې تاسو ته درکوي. دا به اوس فعلا پر موږ باندې 15 سنټ تاسو کې دي ډیلی پول یا ورځنی پول درته چې وایي هغه ته تاسو به دې باندې کلیک کوئ. شی به ورته وایي ګورئ تاسو دومره ته وایي چې آیا تاسو غواړئ $10 د یو هفتې دپاره ورکړئ چې تاسو انسټاګرام 1000 فالووره واخلي. چې ورته یس یا نو هغه تاسو خوښه ده، سمه ده. زه ورته نو وایم په دا یس کلیک شولانه، سمه ده. ګورئ تاسو دلته $1 خو موږ ته ده راکړی اوس. ګوره موږ ته 15 سنټ نور هم دوی څه کوي راکوي. ګورئ موږ ته $15 هم راکړه. ښه فرض کړئ دا خو دومره مهم نه و، سمه ده. اوس موږ ورځو فرض کړه داسې څه سره
ویب سایټ سره سروې کوو چې هغه فرض کړه موږ ته ډېرې پیسې ګوره پینټ لبس چې دی تر ټولو ډېرې پیسې دلته ورکوي پینټ لبس به موږ تاسو څه کوو موږ ته راځو پینټ لبس چې کله راځئ تاسو دې یو اکاونټ جوړېږي دلته خپله په ټایم باکس کې دې ته یو بل اکاونټ جوړېږي چې هغه باید موږ او تاسو جوړ کړو له هغه نه بعد بیا څه کوي دغه پینټ لبس موږ او تاسو ته څه کوي سروې راکوي موږ او تاسو ته تاسو وګورئ دا اوس سرچنګ کوي دا اوس موږ او تاسو ته بیا راته وایي چې تاسو مستقیما سروې کولی شئ او بیا راته وایي تاسو اکاونټ جوړ کړئ خو زه چې فکر کوم دوی به موږ نه اول اکاونټ غواړي ولې ما څه ولې اکاونټ ډېر ملګري دغه مشکل لري چې هغوی سروې نشي لاسته راوړلی ګورئ څنګه شو موږ ته اول راغی چې تاسو وکړئ تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ ګورئ واټس یور جنډر وایي تاسو جنسیت څه شی دی تاسو ورته وایئ میل که فیمیل یې تاسو فیمیل ورته انتخاب وکړئ زه به ورته وایم چې زه میل یم ګیټ سټارټډ باندې به کلیک کوم سمه ده ګوره اوس درته وایي چې په کوم میاشت باندې پیدا شوی ګوره اپریل year درته وایم ورته وایم فرض کړه 1805 کې خو نه یم پیدا 15 اتیا کې 1990 به ورته انتخاب کړو سمه ده دغه شو اپریل کې دومره اپریل 1990 کې پرته فرض کنټینیو به کلیک کوو درته وایي واټس یور زپ کوډ د افغانستان زپ کوډ 1003 دی همالته د 1003 نه قبل تاسو 15 زپ کوډ باید ورکړئ سمه ده دغه درته راځي اوس دوی خو وایي تاسو امریکایان ډېر څه کوي امریکایي کې ورته نه وایي زه امریکایي اتباع یم یا د هماغه خلکو یم نو ستاسو سروې ډېرې ده درکوي ادر یا مکس دا شیان ورته مه انتخابوئ پرفر ناټ ټو انسر دا ورته مه انتخابوئ فقط څنګه ورته وکړئ راشن نیټیو امریکن دغه شی ورته انتخاب کړئ کنټینیو باندې کلیک کړئ دلته وایي چې تاسو په کور کې کوم ژبه باندې خبره کوئ موږ تاسو خو یا پښتو یا په دري باندې خبره کوم دلته چیک وکړئ انګلیسي ورته انتخاب کړئ دلته ورته وایي تاسو د یو کال عاید څومره دی فرض که موږ ورته وایو دلته خو دوی ډېر زیات لیکلي دومره خو عاید فکر نه کوم دی چې په افغانستان کې وي البته د مشرانو نه ښیم د هغوی خو عاید ډېر دی او موږ تاسو ورته څومره انتخاب 15 نه تر 40,000 پورې انتخابوو ورته دا تاسو ښه دی تاسو هر څنګه انتخابوئ دلته ورته وایي چې تاسو وظیفه څنګه ده فول ټایم دی پارټ ټایم دی دلته ورته پارټ ټایم انتخاب کړو دلته دوی پوه شي دا کس وخت ډېر لري سروې ډېر موږ تاسو ته راولېږي سمه ده هغه هم څنګه کوو موږ تاسو کنټینیو کړو هغه هم چې کنټینیو ګوره هغه نه بعد بل سوال درته کوي ویچ اف د فالوینګ بیس ډسکرایب یور کرنټ انډسټري وایي ته چې په دغه ځای کې کار کوې د څه شي باره کې ته چیرې کار کوې دا کمپنۍ درته ښیي یا فرض کړه دولت کې هر چې کار کوي د دې هغه کارونه څه شی دي فرض کړه زه ورته وایم یو کار به ورته انتخاب کړو ایجوکیشن فرض کړه زه ورته وایم چې زه وزارت معارف کې یم سمه ده ایجوکیشن مې ورته انتخاب کړ دې نه بعد بیا تاسو پورته راشئ ویچ اف دیز ډسکرایب یور کرنټ بزنس ټایټل وایي ته دغه بزنس ټایټل یعنې ته وظیفه څه ده په هغه دفتر کې ته ډایرکټر یې رئیس یې ته مدیر یې ته څه شی فرض کړه زه به ورته وایم چې سینیر منیجر زه مدیر یم صحیح شو هغه نه بعد ورته ویچ اف د بیسټ ډسکرایب یور رول ان د کمپني ویر یو ورک دا به ورته فرض کړه موږ بخش فرض کړه ورته چې کسټمر کیر دی خدمات مشتریان یا پیرودونکو څانګې مسؤلي موږ سمه ده دلته وایي ان لاست how many time you have traveled for business وایي په تېرو 12 میاشتو کې تاسو څو ځلې خارج ته سفر کړی د بزنس لپاره یا د خپل تجارت لپاره یا د خپل هغه دفتر د خوا نه موږ فرض کړه افغانستان کې ډېر سفر نه کوو فرض کړه یو یا دوه ورته انتخاب کوو approximately how many employees work for your company in all of its offices وایي تاسو دفتر د کوم دفتر کې تاسو کار کوئ که دا دفتر دولتي وي یا کوم شخصي وي دې کې څومره کارمندان کار کوي فرض کړه موږ ورته وایو چې 250 نه تر 400 کسانو پورې what is the highest level of education you have وایي ته څومره درس ویلی فرض کړه موږ ورته وایو چې موږ بیچلر موږ لیسانس یو که تاسو هر شی هغه ورته خبره کوئ what is your marital status دلته وایي چې تاسو سټیټس څه دی زه خو ما خو واده نه دی کړی زه سنګل یم که تاسو چېرې واده کړی میرټ ورته انتخابوئ که چېرې نو په تاسو پوهېږئ که هغه تاسو ورته خپله انتخابولی شئ دلته چې ویلي do you own or rent your primary residence وایي تاسو کور کې تاسو اوسېږئ دا خپل دی که کرایي دی فرض کړئ مونږ خپل دی زه ورته اون وایم کنټینیو ښه دلته which of the following best describe your personal cell phone وایي تاسو ټلیفون څه دی سمارټ فون دی iOS انډرایډ سمه ده سمارټ فون دی بیسک یا I don't have ټول اوس اکثره سمارټ فون نه استفاده کوي سمه ده دې کې ته وایي کوم کمپنۍ تاسو استفاده کوئ دې کې یو ورته انتخاب کوئ فرض کړئ کرکټ دا کمپنۍ ورته انتخابوو سمه ده یا ټي موبایل ورته انتخابوو دا لږ مشهوره دی په امریکا کې فکر کوم دا به کنټینیو ورته انتخاب ګوره څه سوال دی دا باید تاسو ورته جواب کوئ which of these computer related items do you have in your household کوم یو تاسو لرئ فرض ورته وایم چې ډیسکټاپ کمپیوټر هم زه لرم زه لپټاپ وینډوز هم لرم زه پرنټر لیزر جیټ لرم سکینر هم لرم سمه ده او ټابلیټ هم لرم سمه دا به ورته انتخاب کوم کنټینیو به ورته کوم
which of the gaming system does someone in your house دې کې ورته یو ورته انتخاب کړو PlayStation 4 ورته انتخاب کړو چې دا لیټیسټ دی سمه ده کنټینیو وکړو which of these pets are تاسو په کور کې تاسو کوم دغه حیوانات لرئ فرض کړه کټ لرو ډاګ ورته لرو تاسو کار چې لرئ مونږ خو یې شی نه لرو دا دوه ورته انتخاب کوم do you own a vehicle وای تاسو آیا کوم موټر شی لرئ بلې و یس دا ورته یس انتخاب کوم مونږ خو نه لرو خو زه خو شخصا نه لرم خو دا ښه دی تاسو ورته انتخاب کړئ بلې کېدای شي به د موټرو د شیانو باره کې تاسو څه وکړي سروې درته راولېږي ټویوټا ورته انتخاب کولی افغانستان کې خو مونږ تاسو ډېر ټویوټا کمپنۍ کارېږي ښه درته وایي دا د کوم کال دی فرض کړه ورته کال ورته ښه لیټسټ ورته انتخاب کړئ 2013 ورته انتخاب کړئ کنټینیو ورته کلیک کړئ which of these best describe your vehicle کوم قسمه دی دغه دوی به انواع دي که نه دلته نه پوهېږم څه ورته وایي اس کلاس ورته وایي که څه ورته وایي هغه شیان دي how much of your household grocery shopping do you personally do خپل د کور دغه د شیان چې اخلي ټول اسباب درته هم د خوراک او د نور شیان دي څومره یې تاسو دی سمه ده دغه ورته ووایو چې زه خو شخصا ډېر کم اخلم سم اف اټ به که تاسو ټول اخلئ all of it ورته انتخاب کړئ زه نه د all of it ورته ټول به ورته ووایو which of the following do you have دا ورته کوم معرفي تاسو فرض کړئ دې کې لرئ دغه فرض که مونږ هېڅ شی نه لرو دغه ورته none of above ورته انتخاب کړو دا هم چې ورته انتخاب کړه دې نه بعد به راځو چې how many children ورته وایم چې یو ماشوم لرو مونږ ورته وایم چې دا هلک دی دا دلته پیدا شوی فرض کړه 2013 کال پیدا شوی دا څه شی شو د مونږ تاسو پروفایل کمپلیټ وګورئ اوس سټارټ ټیکنګ سروې باندې به کلیک کوو چې دې نه بعد مونږ تاسو ته څه کوي دا مونږ تاسو ته سروې راکوي اوس تاسو وګورئ چې مونږ ته دا سروې راکوي که نه یې راکوي وګورئ تاسو دلته وګورئ لاندې مونږ تاسو ته څه کوي مونږ تاسو ته سروې راکړه سمه ده ګوره ډایرکټ لینک دلته ورته دلته مو راځئ چې کلیک وکړو دلته چیک کېږي دلته که تاسو وګورئ مونږ ته مستقیما سروې مونږ تاسو ته راکړه که تاسو دغه طریقې سره مخکې ولاړ شئ حتما تاسو څه کوي تاسو ته سروې درکوي او دا به تاسو څه کوي تاسو به دې سره ډېر په اسانۍ بیا کولی شئ چې پیسې ورسره وګټئ ګوره زه تاسو ته وښیم څنګه دلته سروې کوي دلته ګوره سروې څو قسمه دی یو خو تاسو ته ګرد ګرد سروې که سروې پیدا نه کړه تاسو ته هغه 10 سنټه که هر څومره درکوي هغه تاسو ته درکوي دلته او بعضې وخت سروې راځي دا سروې راځي تاسو ته 60 دقیقې مو اخلي تاسو که لږ په انګلیسي باندې ښه پوه شئ نو دا به تاسو ته ډېره ګټه وکړي ولې تاسو ته به ډېره اسانه وي تاسو څنګه دغه سروې مخته یوسئ ګورئ هغه سروې ګورئ سروې نورې ورکې شولې هغه په دې معنی چې سروې ورکې شوي سروې مطمئن بېرته پیدا کېږي تاسو که دا خلاصوئ نور درته همداسې راځي تاسو دا خلاصوئ نور درته راځي همدغسې سروېګانې او تاسو وګورئ اخر کې مونږ خپل پیسې ګورو څونه پیسې مونږ ته راغلي دي دغه بعضې ملګري به وایي چې ګوره مونږ خو سروې کمپلیټ کړی نه دی دا بعضې خپله وخت سروې پسې ګرځي که چېرې سروې تاسو ته پیدا نه کړي ایز ا بونس د بونس په شکل تاسو ته مفته پیسې درکوي هغوی تاسو ګورئ ومکته مخکې 1015 اوس بخښنه غواړم 1.25 شو اوس 15 اوس ګوره 1.025 شو دغسې ګرانو ملګرو اوس که زه تاسو دا مخته یوسمه دا ډېر زیات وخت غواړي دغسې کولی شئ تاسو د سره کار وکړئ بیا نور بخشونه هم دا ډېر زیات لري نور بخشونه ګوره دلته یو ډېر بل اسانه بخش دی چې کانټینټ ته راشئ په نامه د کلیکس دی ګوره دلته راشئ ګوره دغه ویډیو څه وکړئ تاسو د 15 ثانیو دپاره وګورئ تاسو ته 4 دغه سنټ ورته وایي که هر څه ورته وایي دغه تاسو ته درکوي دا فقط شی کې ویو پې وکړئ ګوره ویو هم چې ورته وویل دلته خپله تاسو ته ثانیې شروع کړي ګوره 9.50 ثانیې 9.50 ثانیې دا چې کله صفر شي تاسو ته په مفته کې 4 هماغه سنټ ورته وایي که هر څه ورته وایي هغه تاسو ته درکوي تاسو تر اخره پورې تاسو ټول دا وکړئ که تاسو چېرې فیسبوک پیج لرئ تاسو دلته کولی شئ د یو ویب سایټ نه لینک واخلئ د فرض کړه BBC پښتو ته ورشئ یا فرض کړه ازادي راډیو ته ورشئ یا فرض کړه نور داسې کوم ویب سایټونه وي هغه لینک راواخلئ دلته یې واچوئ جنریټ لینک ورته ووایي دلته لاندې تاسو ته لینک راباسي تاسو کولی شئ هغه هم په خپل فیسبوک پیج کې څه کوئ شیر کړئ نور که تاسو نور کارونه هم درسره کولی شئ دلته راځئ نور کارونه هم سره کوئ دلته که تاسو راشئ تاسو ته اپلیکیشن وایي اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ بخښنه غواړم ګیمونه دي ګیمونه تاسو ډاونلوډ کړئ هغه تاسو یو لیول دی فکر کوم چې لسم که 15 که دوم درېیم لیول ته ورسئ بیا تاسو ته پیسې درکوي همدغسې تاسو ګوره دلته وایي ټلیفون مې انتخاب کړئ دغسې نور ډېر بخشونه لري تاسو دې ټولو کې کولی شئ د سره کار وکړئ او ورسره پیسې لاسته راوړئ نو په دې هیله ګرانو ملګرو چې تاسو هغه ټول سوالات مو چې په ذهن کې وي چې تاسو د ټایم باکس باره کې درلودل هغه تاسو حل شوي وي او بله مهمه خبره چې د پیسو باره کې ده ګوره پیمنټ ته که تاسو چیرې راشئ پیمنټ کې تاسو باید $10 کار وکړئ $10 چې کار وشي هغه نه بعد تاسو څه کولی شئ هغه پیسې خپل ویستلی شئ
هغه تاسو چې کوئ سیټینګ کې به راځئ. سیټینګ نه بعد تاسو خپل پیمنټ هغه طریقه او ټول شیان کولی شئ تاسو سیټ کړئ. دې باره کې تاسو پیمنټ باره کې زیات معلومات لاسته راوړئ نو تاسو کولی شئ ما دغه نورو ویډیوګانو ته راشئ. دغه ویډیوګانو کې تاسو هلته ما مکمل دې باره کې خبرې کړئ څنګه تاسو ARTM اکاونټ جوړولی شئ، څنګه به تاسو خپل پیسې هغه ته استولی شئ، بیا د ARTM نه څنګه تاسو کولی شئ ویسټرن یونین ته خپل پیسې ولګئ او هغه پیسې په اسانۍ سره په افغانستان کې څه وکړئ لاسته راوړئ. نو ګرانو ملګرو په دې هیله چې د تاسو د ما دا ویډیو تاسو خوښه شوې وي او تاسو کوم سوالونه چې وو هغه درته حل شوی وي په ذهن کې. بیا هم که تاسو کوم پوښتنه کوم سوال کوم شی لرئ نو تاسو کولی شئ په کامنټ کې یا په ډسکرپشن د دې ویډیو په کامنټ باکس کې ماته کامنټ راکړئ. عزتمن انشاءالله تاسو ته جواب درکوم. په دې هیله ګرانو ملګرو چې تاسو دغه ویډیو د ما چې تاسو ته ډک کړی دا تاسو په خپل فیسبوک پروفایلو کې شیر کړئ له خپلو ملګرو سره نو زه به هم ډېر منندوی وم. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم ګرانو ملګرو. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.